دا یو ډمه وه دې به دا مجلسونه به یې کول او په حجرو کې به ګډېده او خلکو به پیسې چنګلي د دې دغه معاش او دغه د ګټې وټې ذریعه وه خو چې کله په غزوه بدر کې ډېر شي کفار مړه شول د مشرکین مکه هغه زور لږ کم شو دا په دغه ورځو کې راغلي او مدینې منورې ته نبی علیه الصلاة والسلام له راغله ای محمده صلی الله علیه وسلم دې له نه یم راغلي چې مسلمانه شوې یم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي څه بیا راغلي صحابه کرام هم پېژندله ټولو پېژنده مشهوره ښځه وه وایي څه راغلي وایي ما باندې به چې چا پیسې چنګلې خو تا ټول ووجلو سردارانو په ما باندې پیسې چنګلې هغه تا ټول مړه کړلو وایي په مکه کې اوس زما ګزاره ګرانه ده څوک را باندې د پیسو چنګلو نشته دی مکه کې مې ګزاره نه کېږي وایي څه راغلي وایي دې راغلم چې ته د خپلو ملګرو ته ووایي زما سره امداد وکړي ماله څه پیسې مایسې راکړي زما اوس هلته ګزران ګران شوی نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وویل که د چا څه وس کېږي دې له یې ورکړئ بس د دې له چې چا څه وس کېږي ورکوي چې ځي صحابه کرامو سره د خپل وس موافق چا څه ورکړي پیسې ولا ورکړي د مکې نه څه کړله د مدینې منورې نه د مدینې نه را رخصت